د ولسمشر غني ستر سلاکار وحید عمر طالبانو ته د افغان مذاکراتي پلاوي په باره کې څه جواب ورکړ، څوک سوله نه غواړي او څوک یې غواړي. دا ټول جزئیات را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د عامه اړیکو او ستراتیژي په چارو کې د ولسمشر غني ستر سلاکار وحید عمر وایي طالبان د بهانې نه لټوي او ژر تر ژره دي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خپل کسان مشخص کړي. ښاغلي عمر پرون یکشنبه د وري په 10مه نیټه په یوه خبري ناسته کې وویل چې د افغانستان حکومت په خپلو قانوني او اخلاقي مسؤلیتونو عمل کړی دی او له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو ټول شموله پلاوی ټاکلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه پلاوي کې ټول اقشار، ځوانان، سپینګیري، میرمنې، علما او سیاسیون شامل دي او د ملي امنیت پخوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی چې اوس هیڅ دولتي مسؤلیت پر غاړه نه لري د دغه پلاوي مشر ټاکل شوی دی. د هغه د معلوماتو پر اساس په دغه 21 کسیز پلاوي کې یوازې څو محدود تنه دولتي مامورین شامل دي او پاتې برخه کې ټول ولسي اقشار شامل دي. وحید عمر له طالبانو څخه وغوښتل چې بهانې د شاته پرېږدي او د افغان حکومت په څیر دي د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی وټاکي. هغه دا هم وویل چې افغان حکومت به د طالبانو د پلاوي په هکله هم خپل ملاحظات ولري چې د پلاوي له مشخصېدو نه وروسته به مطرح او له اړوندو خواو سره به شریک کاندي. افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خپل پلاوی د پنجشنبې په ورځ اعلان کړ چې په دغه پلاوي کې 15 افغان میرمنې هم شامل دي او د پلاوي مشري د ملي امنیت پخوانی مشر محمد معصوم ستانکزی ټاکل شوی دی چې نوموړی اوس مهال هیڅ دولتي مسؤلیت پر غاړه نه لري. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.